په دې آیات کې او په دې حدیث کې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو باندې د روزې د فرضیت بیان کړی دی، د روزې د خیر او د برکت بیان کړی دی، او چې الله تعالی کوم خیر او برکت مسلمانانو له پروژه کې ورکوي د هغې څه حصہ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. عبادات په انسان باندې ډیر زیاتی، فرائض هم په انسان باندې، فرض هغې ته وایي چې کې به که نه کې نو سخت ګناهګارېږي او که د انکار وکړو نو کافر کېږي. واجب هم په انسان باندې مسلمان باندې واجب دی ته وایي چې کې به چې نه کې ګناهګارېږي، چې انکار ته وکړي نو کافر کېږي، نه خو بدعتي کېږي. بدعتي ناکاره سړي ته ویل کېږي، خراب سړي ته په شریعت کې بدعتي ویل کېږي. چې د عباداتو یا انکار وکړي یا د عباداتو څه حصه د خپل زعم مناسب سره په دین کې وردن نه کوي او په نیت ته اعتقاد د سنتیت یې کوي یا په نیت ته اعتقاد د ثبوت یې کوي چې دا د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه حال دا د هغه شي نه ثابت، نو داسې شي ته داسې کس ته موږ په خپله اصطلاح کې بدعتي ویو. بدعتي دې ته ویل کېږي چې په دین کې یو خبره د دین په نیت وردن نه کړي. اوس که چېرته دین کې یو خبره راغله او د دین په نیت نه وي، بلکې صرف د دې دپاره چې د دین حصې نه ګڼي، خو د دین د تقویت لپاره یا د دین د قوت او د استعمال لپاره د دین لپاره صرف استعماله، نورې د دین حصه نه ګڼي، لکه په ټوپک باندې جهاد یا په توپه باندې جهاد یا په میزایل باندې جهاد، خو د الله نه پیغمبر نه دی ثابت کړی. که څوک کوئی په توپه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډزې کړي دي یا په کلاشونکوف یې ډزې کړي دي، نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه کې خو مشین او کلاشونکوف او ټوپک نه وی کنه، نو په توپ او په ټوپک باندې او په میزایل باندې جهاد جائز دی، خو ثابت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی، نو دا به صرف په مرتبه د جواز کې وي، صرف جاویز به وي. دا ډېر امور دي د دین، ډېر امور دي چې هغه په اعتبار د کیفیت سره نه دي ثابت، خو په اعتبار د اصل سره ثابت دي، نو دا جائز وي. داسې عبادات هم ډېر راغلي، د فرض نه چې انکار وکړه سړی کافر کېږي، خو قطعي فرض په دوه قسمه دي. یو فرض الظني دی، فرض وي او ظني وي. په فیض الباری کې حضرت صاحب حضرت شاه صاحب تصریح کړی دی چې کله ناکله فرض په ظنیاتو هم ثابتېږي. ما رښتلي دي عقل مې داسې رقولی دی، ځکه زمونږ اعتقاد دا دی چې فرض په دلیل القطعي ثابتېږي، په ظنیاتو نه ثابتېږي. خو فیض الباری تصریح کړی دی چې نه فرض هم کله ناکله په ظني ثابتېږي. نو مې بیا دا توجیه کړی ده چې دا فرض به بیا قطعي فرض نه وي. قطعي فرض د الله په د کتاب الله په نص باندې یا په حدیث المتواتره باندې ثابتېږي. او که چېرته داسې فرض وي چې قطعي فرض نه وي، فرض وي او قطعي نه وي، نو دې ته مونږ بیا فرض عملي وي. یو فرض اعتقادي دی، یو فرض عملي دی. فرض عملي دی ته اعتقادي دی ته وي چې اعتقاد دی چې نه فرض دی، او عملي دی ته وي چې څه پکې کې ستاسو د شوافیه او د احناف او د مالکیانو په منځ کې یو مسله اختلافیه ده. الله تعالی په قرآن کې فرمایي وامسحوا برؤوسکم، په خپل سر مسح وکړئ. امام شافعي صاحب وایي که یو ویښته دې مسح کړو هم خیر دی، درې ویښته. امام مالک صاحب وایي استیعاب الراس دی، ټول سر به مسح کړئ، که د ګنوک په ناسب د نه ځای پاتې شو نو بیا دې نه کېږي. زمونږ د امام ابو حنیفه د فقه الحنفي په دې کې درې رائے دي. یو دا دی چې ربع الراس څلورمه حصه، مقدار الناسیه د تندي مقدار، مسح الکف د تلي دا یو شی راغلی، څلورمه حصه او تندي او تلي یو شی دی. زمونږ د احناف په نسبت باندې دا واجب دی. اوس چې دا مونږ ویو چې دا واجب دی، نو دا داسې واجب نه دی، دا فرض دی، خو ظني فرض دی په مرتبه د واجب کې. نو دې ته مونږ په خپله اصطلاح کې فرض عملي ویو. فرض عملي په قوت ته وجوب کې نه راغلی وي، او فرض اعتقادي په قوت ته فرض کې نه راغلی وي. نو که د فرضونه د انکار خو چې قطعي فرض راغلی سړی کافر کېږي، د واجب نه انکار سره سړی بدعتي کېږي. د سنت نه چې انکار وکړي، نو که سنت صحیح ثابت من رسول الله صلی الله علیه وسلم او ستا دا انکار استهزاء وي، ټوقې کې دین پورې،
نو د واجب نه سړی نه کافر کیږي او د سنت د انکار نه استهزاء سړی کافر کیږي. د سنت ته انکار نه، ثابت سنت ته انکار نه استهزاء سړی کافر کیږي. ما په دې مسلو لږ ځان پیوي زه چې سمم مونږ یو شی تاسو بیا بل شی وای. د ثابت سنت چې یو سنت ثابت وي د هغې نه انکار وکړي خو استهزاء ټوکې مسخرې وکړي، نو چې ټوکې دې وکړي مسخرې دې وکړي نو سړی کافر کیږي. دا خو لا پرېږده. مولانا صفدر صاحب لیکلي دي او د شرح ملا علي د فقه اکبر نه نقل کړي دي چې یو سړي ګیره وخوریله او ځان ته داسې آینه ونیوله او وی چې زه خو سم مسیدار ښایسته شوم، ګورې مخ مې پړق راووته سپین شوم او ځان ته وی چې ښایسته یم. نو مولا علي قاري نه نقل کړي دي مولانا صفدر صاحب چې دا سړی کافر کیږي. بلکان خو ټول کافران شو، کافر مې وي ښه کافر مې نه دي، کافران شو. هر څوک چې ګیره وخوري نو ځان ته ګوري چې ښایسته ښه که چا برید وخوریل دا هلک سړی چې برید وخوري یاسې داسې خلاف القیاس لګي، نه که چا برید وخوریل هلک سړي چې برید وخوري زما لکه خلاف القیاس لګي. بوډا سړی چې برید وخوري نو ټیک وي. اوس چې یو سړي ګیره نه وي راغلی یا لږه غوندې راغلی ده او دې برید خوري، نو که چا برید وخوریل او چې چا برید وخوریل ده پورې خلکو وخاندل چې مړه څه اجرا دې د ځانه جوړ کړی ده. داسې خلک وایي مړه خواشه ګیره دې هم خورېلې ده او برید ته اوس خو ستا نیت ده چې دا سړي ریښه له ځانه اجرا جوړ کړی دی، نو بیا خیر دی ته ووایه. خو که دا مقصد دې ده چې سنتو پورې دې ټوکې کولې استهزا دې کولې سنتو پورې. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سنت او تا ورپسې استهزا کوله ټوکې دې کولې نو دا سړی کافر کیږي دې سره. که چېرته یو سړي پټکې په سر کړه او تا ورته وایي سره سیکانو پټکې دې په سر کړی دي، اکثر وایي مړه دا د سیکانو پټکې دې په سر کړی دي. چې یو سړي دو ګیره وي د سیکانو موږ د ګیره ده نو خدای دې دا وابیان ټول تباه برباد کي. ما پورې کله نه کله ملنډې وایي که خدای علاق طلاق کوي وایي که نو که چېرته دې وایي چې هلکه د پلانکي دا ګیره خو سمه لکه د سیکانو د ګیرې ده ایستا ته د پلانکي ګیره خو د سیکانو د ګیرې ده وایي که پټک سړی کافر کیږي. الله دې پام دا ټول د وابي زامن ځکه ورته موږ د وابي زامن وایو ټول لاړل خراب شوي دي. هر هغه شی چې هغه سنت وي ثابت رسول الله صلی الله علیه وسلم او ته ورپسې ملنډه وکړي. اوس کو تا پرېښوده د دې د وجې نه چې تا سره بل دلیل دی په مقابله کې نو کفر خو یو طرف ته چې مجتهد درته ویلي نو په هغې پسې تلل عین ایمان دی. زما په دې خبرو ځان پوهوئ چې تا سره یو حدیث راغی او دا حدیث په مقابله کې سره حدیث راغی او تا حدیث پرېښود خو یو مجتهد درته ووایي چې دغه پرېږده او دا قوي دی او دا مخامخ محارس هغه صحیح نه دی نو بیا دا پرېښودل د حدیث عین ایمان دی. دا را تقوا اثر لکه مثال یې درکوم یا تا ته حدیث کې راغی چې رفع الیدین کوه او بل حدیث کې راغی چې مې کوه او تا ته امام ابو حنیفه وایي چې زما علم دې ته تللی دی چې مې کوه زما دا علم دې ته تللی دی چې مې کوه نو دا نه کول اوس عین ایمان راغلی دي. زما په خبرو پوهېږې اوس د شوافیو دپاره کول عین ایمان دي زمونږ دپاره نه کول او د شوافیو دپاره کول ځکه هغوی ته امام ویلی دي چې ویې کړې که نو چې ویې کړې نو هغوی ته چې خپل امام ووایي نو ویې کړې نو هغوی په خپل سنتو باندې روان زموږ دپاره ترک سنت دی او د هغوی دپاره اتیان سنت راغلی. نو خبره مې دا کوله چې کوم شي هم انسان د اعمالو نه داسې فرض او واجب اعمال راغلي ما چا سې ورته د سم تیز دي چې واجب اعمال راغلي او فرض اعمال راغلي وي دا واجب او فرض اعمال به کوي. په هغه واجب او فرض اعمالو کې یو عمل روژه راغلی ده. مونځ اعلی دی د روژې نه دا یاد ساتئ. مونځ اعلی دی د حج نه دا م یاد ساتئ. د دې ټولو عباداتو نه مونځ اعلی دی. د مونځ مرتبه د حج نم اعلی ده. اتفاق تقریبا د ائمة الاربعه د څلورو امامانو اتفاق دی چې مونځ اعلی دی.
او زمونږ په دې پښتنو کې دا روژه داسې شی ګرځېدلی دی چې د دین په نسبت یې خلک کمه نیسي او د پښتو په نسبت یې خلک نیسي. تا به چېرته دا نه اورېدلی چې څوک کوي مونځ کوي او وایي چې تا ته څه بې غیرته ښکارم زه درته پښتون نه ښکارم چې زه به مونځ پرېږدم. دا هم چېرته اورېدلي دي؟ دا بیلما د چېرته دا وایي چې تا زه درته څه پښتون نه ښکارم زه تا ته څه دله ښکارم چې مونځ به پرېږدم. دا ما نه دي اورېدلی. دا هم چېرته اورېدلي دي چې څوک وایي چې زه تا ته څه دله ښکارم چې زه به زکات نه ورکوم. ټول دلهګانې نه ورکوي. قسم په الله که دې خلکو زکات ورکو خفه کېږې مه. دا غریبانان به داسې د لوږې نه ګرځېدل ګرځېدل. دا د کلینټن زامن دلهګان خو یې ټول نه ورکوي. یاد سات او چې ورکوي هم نه زرګیز به راوالي او 5 کسان به راجمع شي او یو بوډۍ به یې چېرته د مرۍ نه نیولي وو دا واله 15 په سر تصویر وباسي. ستا خدای دا سقا خوله راکړه که د مردار زویه. ته سوچ وکړه هغه د هغه د حیا او د پردې زنانه وي ماشومان ورته اوږې ناستي ستا د یو زرګیز دپاره تا ته مخ هم ښکاره کړه ځکه فوټوشاپ کوي که نه نورو خلکو ته هم ښایي. نو چې خیر دی 1 لک روپۍ دې ورکولې 2 لک روپۍ دې ورکولې بیا هم خیر دی. نو د یو زرګیز دپاره دې ټول یونین کونسل را جمع کړي چې ما پلانکی ترول له زرګیز ورک او هم ریا اخلاص پکې نه وي. نو څوک دا نه وي چې زه زکات نه ورکوم نو زه تا ته څه بې غیرته ښکارم. حج له نه ځي فرض حج له نه ځي واجبات نه ادا کوي. خو زه ښه ده دا روژه د مختنو ځان پسې سمه تړلې ده چې څوک روژه نه نیسي دا هلکان نه دي چې روژه نیسي که نه نو په دین یې کمه نیسي په پښتو یې ډېره نیسي. زه تا ته څه دله ښکارم چې زه به روژه زه د ورسره روژه خور یم. زه څه روژه خور تا ته زه پښتون نه ښکارم زه به روژه نه نیسم. زه څه پنجابي راته ښکارم. زمونږ شکر وباسو چې دا وایه خو روژه خو نیسه که نه شکر دې که او پرې خوشحالې. نو بعضې احکامات داسې دي چې دا د روژې نه هم اعلی دي لکه مونځ د روژې نه اعلی دی. خو روژه داسې یو عبادت دی د الله د طرف نه چې ډېر زیات سري او پټ عبادت راغی. په مونځ باندې علما پیږي او علما وایي په مونځ کې ریا راتلی شي. اگر چې یو ناشنا مسله درته کوم ناشنا مسله په مسلو کې نه دا ده چې په فرائضو کې ریا نه وي. اشباح والنظائر تشریح کړی ده چې لا ریا فی الفرائض په فرائضو کې ریا نشته. د دې څه مقصد راغلی دی په دې ځان پوهېږي. د دې دا مقصد دی که چېرته بالفرض ته په فرض مونځ باندې د ماسپښین ودرېږې او اړه کې درته څوک وایي چې مې کوه شیطان درته وایي. شیطان خو ډېر غټ رامي ده مې کوه دا خو ته د خلکو دپاره کې او دا خو ریا کې او ستا هم په دې اړه کې رالی چې ډه کوم یې نه دا ریا کوم. نه 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 په خلار کښېنه سره د ریا نه وکړه. دا یاد ساتئ ریا نه که نه چې د ریا هغه پلار هم راځي که نه خو فرض مونځ په ریا نه خرابېږي. د ریا هغه نیکم که راځي که نه تا ته شیطان په دې اړه کې در واچي چې دا فرض مونځ دی او مه کوه ریا پکې راځي په خلار کښېنه سره د ریا نه وکړه. د ریا د هغه نیا سره یې وکړه خو سره د دې نه چې فرض راغلي. فرض په ریا نه خرابېږي. آیا فرض په ریا سره عمل کمیږي ثواب یې کمیږي؟ نو بعضې علما وایي چې د سننو ثواب کمیږي خو په یو شرط هغه داسې چې یو سړی وي بالفرض امام دی مقتدیانو سره چې ولاړي نو نفل کوي او چې مقتدیانو سره نی ولاړ ځان له لمونځ کوي نو نفل یې نه کوي. نو که دا مولا بیا ځان له نفل نه کوي او مقتدیانو سره کوي د ده ثواب نشته. د نفلو یادو د دې مونځ ثواب یې قطعا نشته قطعا یې د لمانځه ثواب نشته. خو بله مسله درته کوم که دا مولا راولګېد د مقتدیانو د وړاندې نفل کوي خو لږ په 40 سپیډ کې کوي او چې ځان لشي نو بیا په 80 سپیډ کې کوي او چې سم ځان لشي نو بیا په 120 سپیډ کې موټر روان. نو د دې نفسي مونځ ثواب یې شته خو د دې 40 سپیډ د دې سکینې دې ته مونږ اعتدال وي د دې ثواب بله الله نه ورکوي. تصریح په دې باندې اشباح والنظائر کړه. زما په دې مسله باندې پوه شوې یعنی که چېرته یو سړی د خلکو په منځ کې مونځ کوي نو ښه په خوشو په خوځو یې کوي او چې ځان لیکي نو خوشو خوځو سره نه کوي. بس سړی چې ځان له مونځ کوي یقیني بس سم نی دا ځای هم ګرئ دا ځای هم ګرئ دا ځای هم ګرئ. یو ملا سره زه ولاړم ما تاسو ته دا ویلي دي که نه دا رمضان نه دی تیر رمضان یې زه بوتلی وم حافظ صاحب
رمضان له بوت به ما ختم دی مې ټیک شو ختم چې زه سره درېدم په یو رکعت کې 18 کرتا پوزا وګ شونډې ګیرا لستونی اتلس کرته په یو رکعت کې کړي او د فقهاو د مسلې نه خبر یې کمه نه تا کړو نو منځونه نه کیږي ها کنه فقهاو د مسلې نه خبر یې فقهاوی چې کله یو رکن کې یو کرته لاس اوچت کو نو مونږ مکروه شو لکه ولاړې په قیام ولاړې یو کرته لاس اوچت کو او کې دی خو بیا دې چوچت کو نو بیا ډیر مکروه شو او په یو رکن کې دریم ځل د لاس اوچت کو مونږ فاسد دی ختم دی تاسو ما خو ته وی کړ بل کارو شو چې نه موریدل چې دا مسله نه اوریدل نه خو یقین وکړو بعض اوقاتو کې جهل د الله د طرف لوی نعمت غب ته نه لګو مکلف نی په مسله مکلف نی اگر چې زموږ د احناف رائے ده نه زموږ د احناف رائے ده چې جهل په احکامو کې معتبر نه دی اوس کو یو سړی اوس می غړاوې اوس کو یو سړی روزه نیولې و خداغه په دماغو کې دا و چې په نسوارو باندې یا په سیګریټو باندې روزه نه ماتيږي داغه ګمان دا او جهل او د نسوارو سیګریټ سکل نو بیا به روزه ماتيږي جهل په احکامو یو سړی هغه اسلام قبول کو او پته وته نشته چې روزه فرض ده او روزه اوننی ولنه بیا دی ګناګار جهل په احکام شرعیو کې په دارالاسلام کې قبول نه دی راغلی دارالاسلام کې جهل په احکام شرعیو کې قبول نه دی یو مسله نو چې د دې مسلې نه خبر نو بیا هم تاسو موږ ماتېدو خو موږ ماتېدو خو ګناه نه کېده دا ناشنا مسله ده ته به چې موږ به ماتېږي او ګناه مې نه کېږي دا لا څنګه مثال دا سره جامې خراب دي صادر دي خراب دي کمیس دي خراب دي او کمیس دي جامې دي خراب دي او تار واغسته پاغي کې منځک نو مونږ نه دی شوی ګورې یاد ساتئ ښه صحت پکې نه نشته دی ته مونږ صحت وي خو عذاب د الله نه درکړي مونږ نه دی شوی خو عذاب ګناه د الله نه درکړي ځکه ته مکلف په خپل علم باندې زما په دې مسله پېښ شوې که پې نه شوې په دې پې نه شوې ته پې نه پې د دې مثال دا دی یو سړی دی بله به یې راته وکړم یو سړی دی چارهداه مې وکړو خو د ده په دماغو کې دا وه چې ما مسه وکړه او مسه تې پاتې شوه یا یو سړی دی چارهداه مې وکړو خپې ووینځلې خو خپې ووینځلې خو دا پونده یو چا پاتې شوه نو چارهداه مې نه دی شوی مسه تې چې پاتې شوه نو چارهداه مې نه دی شوی دا پونده چې ته پاتې شو او چې نو چارهداه مې ټول نه دی شوی او په دقه چارهداه باندې مونځ وکړو نو مونځ یې نه دی شوی چې چارهداه مې نه دی شوی نو مونځ یې نه دی شوی نو چې مونځ یې نه دی شوی نو د مونځ نه دی شوی مونځ یې فاسد دی خو ګناهګار نه دی راغلی ځکه علم یې دا نشته که ده پته ورته نه وه که نه چې علم یې نه وه پته ورته نه وه نو چې پته ورته نه وه نو د ګناه پې نه نشته که نه ګناه به ورته علي وي چې دته کله پته وي نو ستاسو دا منځونه ټول پاسېتېدل خو ګناه راته نه وه اوس چې کوئ نو ګناه به هم درته وي مونځ به هم نه پاسېدېږي او ګناه به هم درته راغلي وي فقها څه وایي یو رکن مې درته وي ښه او یو ناشنا مسله بله ته کوم سهولت ته لږ در کوم که لاس دې نه ایښودلې او په وخت ګرانو بیا هم خیر دی لاس نه ایښودلې څه ته وایي لکه لاس دې اوچت کو او کر ایښودلې دی نه دی پوهېږې په یو ځل اړمې میږي د باندې اړم دی او خارښ د باندې لګېدلی دی یو ځل په وخت چې نه ولګه او ځان وګوره دا فقها یو ځل حسابوي څه یو ځل خو که چېرته کې دی خو بیا دې اوچت کو بیا دې کې خو بیا دې اوچت کو نو که یو ځل داسې یو داسې دې وګوره داسې دې کو بیا دې داسې وګوره داسې دې کو درېم ځل چې دې څنګه لاس اوچت که بس مونځ دې مات شو نه دی کې تاسو خو ټول مبتلا یې ما راته وي د قاري صاحب سره ولاړو دې رمضان نه تېر رمضان یې بوتلی قاري صاحب مبارک د قاریانو مونځ خو الله دې خیر کړي حضرت صاحب فرمایل قاریان راته ټول ناست دي وی قاري د فقه نه عاري قاري د فقه نه عاري قاریان به پکې ناست یې خو به کېږي قاري خو به فقه نه پوهېږي ګورې د فقه نه عاري په معنا د پاک سره اکثر دا قاریان سبق ونه وینو سبق چې ونه وینو بس بیا عاریان حافظ او قاریان او د فقه نه عاریان
نه نفس حفظ چې وکړي علم چې ونه کړي نو جنجال او نفس قرائت چې ونه کړي او علم نفس قرائت چې وکړي علم مثلا ونه کړي نو بیا تکلیف وي جنجال په معنی تکلیف سره عوامو ته تکلیف عوام خو وایي دا قاري صاحب دی عوام خو وایي دا حافظ صاحب دی حافظ او قاري دوی په معنی د عالم سره الحال دا دی هغه ته لمونځ فرض هم نه ورځي حال دا دی هغه ته لمونځ واجب هم نه ورځي خفه کېږئ ما نه مه ټول قاریان ناست یې نو قاري صاحب په مانځه کې ولاړو وترو ته یا فرضو ته یو سړی بل مخکې کړ په یو رکعت کې په قیام کې په یو په سکتاتو سره چې لاس پکې 18 کرت هغه د نرزوي ګیره پوزه سترګې غوږ ګرولې او د فقهاو په نیز باندې چې 18 کرت شو نو چې تین 18 شپږ ځلې لمونځ مات شوی دی یو ځل هم نه څو کرت شپږ ځل یو ناشنا مسله مې ذهن ته راله خو دا تاسو ته دغه نشم کولی بیا به صرف ملیانو ته نه نشم هغه ډېره زیاته روانه ده لیونی یې نه پاگلانی یې یا خدایا بعضې مسلې د منبر نی که نه لیونی یې بعضې مسلې زه به بل طرف ته واړومه کو چېرته یو زنانه داسې تېرېده او تا ورته یو نظر داسې وکړو بیا دې داسې کړو بیا دې ورته داسې وکړو بیا دې داسې کړو بیا دې داسې وکړو بیا نو 3 ځله ګناهونو کې مبتلا شوي هسې مه کوه که چشمې دې ماته واچولې که نه ناکله ماته پته یې او خو یو زنانه داسې تېرېده او تا ورته بس داسې وکتل داسې داسې ورته کتل کول سترګې دې ترې نه یړل دا یو حرام کې مبتلا شوي اوس دا به نه وي چې ګورې مفتي صاحب ویلي چې سمې پکې سترګې وردن نه کړه او دا مثلا من به بل خوا طرف ته اړوله خو زه هغه تاسو طرف ته نه اړو هغه ډېره مکروهه راغلې ده خو چې یو حرام کار وي او مسلسل کېږي نو هغه دویم دریم څلورم پنځم د دې حرمت لکه یو څه ټوپک دې راواغسته او یو چاړه دې راواغسته یو چاړه دې سړي وو دویم چاړه دې سړي وو څلورم دا ځان له ځان له ګناه ده دا ځان له ځان له ګناه ده نو هر هغه کار چې هغه متعدد طریقې سره کېږي د هغې ګناه مخکې راغلي وي نو فقهاو په نیز باندې دا شپږ کرته مونځ مات راغلی خبره مې څه کوله خبره مې دا کوله چې روژه یو داسې عمل دی چې پټ عمل دی ریا پکې نه نشته فرض کې ریا نشته او په سنتو کې او په نوافلو کې د روژې ریا راتلی شي که چېرته چا ډوډۍ له بوتلي که نه صفا سوتره زما دا تکلف نی خوښ تکلف کار د انسان خرابوي یو خو د حیا تکلف یا خیر دی مونږه څه زمانه کې افغانستان ته زه تللی مونږ سره یو مولي صاحب نه زه د هغه په څادر ناست وم اما نه مشهور و په دغه دوره وه او زما 4مه درجه وه خو زه د هغه په څادر ناست وم ډېر زیات حیاناک سړی نو هغه چې پاسېده نو ما ته دا نه وي چې پیر صاحب ما ته به خلکو پیر صاحب وي چې پیر صاحب ته دنې څادره پاسه دا ما چېرته مخکې میلی هغه وي یاره پیر صاحب دا څادر ستا دی که دا څادر زما دی زما په دې خبره پوهېږه ډېر نیک متقي سړی زه هغه په څادر ناست وم هغه ته دا کو ستاسو په څادر څوک ناست و یو داسې هم راښکلې وو یو 2 سانټۍ باندې مې پیړولی چای که کله ناکله سړی شقي القلب وي زړه یې کلک وي داسې دغره ورکړي ملګري لا خوښه پاسه څادر راکاږي نه داسې سم ښکلي سړی زما یې د اخلاق سم خوښ شو یو ما په هغه وخت کې مونځ د هغه ډېر خوښ و زما ډېر زیات خوښ و داسې په اخلاص پې مونځ کو چې زه تا ته سو یم که نه هغه داسې چې د هغه په څادر ناست و نو هغه دا څادر داسې روچت که نه پلو وی یاره پیر صاحب دا څادر ستا دی که دا زما دی نو خامخا ما به وي چې دا ستا و چې نه هغه نو خامخا پاسېدم به که نو زه پاسېدم هغه له مې څادر ورکړ یو تصنع نه وي هسې د انسان مزاج داسې او یو تصنعات دي لکه څنګه چل دی چې اسکې ډوډۍ خوري پوهېږي که لکه داس برګي ورته ښکاري چې زه ویم چې زه روژه مې نه څه په ووایي دا ما باندې تېر شي یو سپین ګیری دلته راغی ما ته یې ډوډۍ خورئ چې اسکې نه ښکلې عام لهجه کې وي پرهیز مې دی خبره ختمه څه پرهیز مې دی نه ژبې له راښکله او نه شونډې چیچل او نه داسې کول هېڅ ضرورت طریقې شو نشته ځان له شونډې چیچې او ګوتې چیچې هېڅ ضرورت دې ته تکلفات وي شریعت کې دا ښه خبره نه ده اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم اقل تکلفا تکلف په پکې کم راغلی بس صفا سوتره ښایسته مزېداره لهجه کې ووایه چې څه نه پرهیز مې دی روژه مې ده
خبره ختمه راغله. نو چې چاته دی ویلی نه نو د روجې پته نه لګي پیر صاحب، او چې چاته دی وی نو بیا خو خامخا پته لګي. امام مرغینانی یا مرغینانی برهان الدین المرغینانی 12 کاله روجه نیولې وه هدایت چې لیکلې، او د 12 کاله کې 13 یا 12 کاله کې ښځه نه وه پوه شوې چې د نر د زوی روجه نیولې ده. او مونږ چې یو د شوري روجه ونیسو الله ښځه نه چې ټول ګاونډیان هم په فقر اخیستي او دا پیکوړي دي او دا نګور تاسو سوچو کې که یو روجه چې په عاشوره کې د کال نیسي یا د شعبان روجه نیسي، دا نور خو ټولې نیسي. یو د عاشورې روجه چې نیسي یا د شعبان روجه چې نیسي نو دا ټول کور والا دي په لړزان کړي کني اولو لاس هم نه دي پخ کړی اولو ته به وایې چې بس تا داسې کشمیر دې پته کړی دي چې راغلی اولو دا اوسه پورې دا ډوډۍ نه پخو دا نو پلات او غر او غور دې جوړ کړي. مسلمان زویه 14 کاله د صاحب الهدایې نه ښځه نه خبرېږي چې ښځه د سړي نه خبرېږي چې د دې سړي روژه ده که روژه نه ده راغلې، دا به د کمې مرتبې تقوا د کمې مرتبې خیر راغلی. ځکه خو د هغوی په کتابونو کې الله اثر اچولی دی، اثر دی پکې اثار. حضرت کشمیری صاحب نه چا تپوس وکړو دنیا کې څنګه وي، د دنیا چې څونه کتابونه دي دغه شانتې کتابونه لیکلی شم، خو د څلورو کتابونو په شان کتابونه نشم لیکلی. یو د الله د کتاب په شانتې د چا پلار هم نشي لیکلی، د چا پلار نه چې د چا نیکي هم نشي لیکلی، د الله د کتاب په شانتې کتاب نه لیکلی کېږي. یو د بخاري په شانتې کتاب نه لیکلی کېږي، الهامي کتاب دی. یو د هدایې په شانتې کتاب وي نشم لیکلی، او یو د مولانا روم د مثنوي په شانتې کتاب دی. مثنوي بس مثنوي ده، یو الهامي کتاب هدایه د الهامي کتاب دی. یو کوي لیکي د دې په طریقه به دی، نو چې د دې په طریقه خو خدا ستاسو طریقه نه کړه، دا خو دغه طریقه ده. سلور کې نو صاحب الهدایه الهامي کتاب د دې خپل تقوا د بزرګۍ د وجې نه لیکلی دی، نو چې انسان عبادت وکړي او په خلک یې ونسباتي او خلک ته خبر نه شي صرف د الله د رضا لپاره یې، بیا په کار کې الله تعالی خیر او برکت اچوي. روژه انشاءالله را روانه ده. د ګل په شپه به میاشتې ته ګورو او د نهې په ورځ به قوي نیسو. زما هم نیت دا دی چې موږ د نهې په ورځ روژه ونیسو. پېښور والا ویلي دي چې موږ به د نهې په شپه باندې میاشتې ته ګورو، د چهارشنبې په ورځ به یې نیسو. د رزړو او د قاسم علي خان زه پرون تللی وم پېښور ته، نو د هغه ځای د علماو د مفتیانو پرونو اجلاس و، هغوی وي چې موږ به د نهې په شپه باندې کینو میاشت به ګورو او د چهارشنبې په ورځ باندې به زموږ فرضي روژه وي. د هغې رایه ده. میا صاحب وایي میا صاحب ډېر پوه سړی دی، ځکه د دې معامله کې زه دته ګورم، دی هره ورځ میاشت ته ګوري. میا صاحب وایي چې د ګل شپې ته به ګورو او دا نهې په ورځ به مو روژه وي. الله د اکبر خان استاد وبخي کاغذ هم دی او نوس په چوټونه راغلي چې د ګل په ورځ به ګورو او د نهې په ورځ د ګل په ورځ فرضي ده او د اتوار په ورځ به ګورو. الله دې وبخي چې څه کړي دي د هغه په اتحاد باندې هغه ډېر سم سړی دی، بس هغه د خبر به د نور نه الله پاک انشاءالله ډک کړي، سم سړی راغلی. خو زمونږ به انشاءالله زما خپل دماغ دا وي چې د نهې په ورځ روژه ونیسئ. دا څه انشاءالله که مولیان د تار څه وایي خو وینیسئ. دا مولیان کله ناکله اوزګاري په خپل یې نشي نیوی، نو موږ شیخان هم ته منې کوي. ښه نو د نهې په ورځ باندې میاشتې خپله روژه ونیسئ. خو دا چې اوس زمانه طرف ته خوراک یې چې مفتي صاحب وایي چې روژه ونیسئ او فرض روژه ونیسئ، نو ما فرض نه دي ویل، ما فرض نه دي ویل، میا صاحب ویلي مې بس روژه ونیسئ، د الله یو حکم دی بې نیسئ انشاءالله. او نو ستاسو که د نن هم شروع واچوله سبا نه خالي مو نیسئ، اتوار مو نیسئ، ګل مو نیسئ، چهارشنبه مو نیسئ، ایله به کار سم شي. ښه خو که هغه نه وي نو د نهې په ورځ باندې انشاءالله خپله روژه ونیسئ. وصلی الله علی خیر خلقه. یا الله تراویح به پرې نه کوئ، د نهې د شپې په روژه باندې به تراویح نه کوئ، د نهې د شپې په روژه باندې به تراویح نه کوئ. ته پوهېږې دا علي به تاسو تراویح نه کوئ چې اعلان ونشي د شپې، د میاشت ښکاره نشي. کو چېرته د شپې اعلان وشو تاسو موږ سره په رابطه کې اوسئ،
که د شپې اعلان وشو چې تاسو میاشت ولیدلې شو، اگر چې دې د زما نیت دی چې زه مدرسه کې نه د روجې په شپه کښېنم او نه د اختر په شپه کښېنم، ځکه زه به هم دې د الله انورتاج نه یا خالد ته لیږم. دا یاد ساتئ ګورئ صفا خبره ته کوم، زه دې د الله نه د روجې کښېنم او نه د دغه کښېنم، د اختر کښېنم. د روجې به هم خالد له لیږم او د اختر به هم انورتاج اجرې ته لیږم چې هغه او که نه هغې له به م لیږل چې هغې له تر اختر او د روجې بیان وکړي. ښه خو زما به انشاءالله روژه د 9 په ورځ باندې انشاءالله. تراویح به پرې نه کوئ، ښه وصلی الله علیه سنت کوئ.